سلامونه مې ومنئ علي خان یم ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. کتونکو تاسو ته به پته وي چې څو ورځې مخکې یو سپیره حادثه په دغه بدبخته ورځ زیارت ماربل کې راغلې وه چې په هغې باندې د شلو نه تقریبا 5-6 په دغه کسان پکې مړه شوي وو. کتونکو د دغه حادثې په یاد کې نن په تحصیل صافی کې د ملک اسرائیل په حجره کې د پروفیسر ډاکټر ښاغلی عباسي یوسفزۍ صاحب په مشرتوب کې دلته یوه مشاعرہ را جوړه شوې ده. دننه ورځو مشاعرہ چې پکې د ټولې پښتونخوا نه ستر شاعرانو و ادیبانو شرکت کړی دی. دغه حال ته دننه ورځو، دغه مشاعرې له دننه ورځو او دغه د مشاعرې ننداره در باندې کوو. موږ سره اوسئ. د ټول اول خو زه د دې دومره عزتمند دی، د دې دومره درنې او د دې دومره مبارکې غونډې په مشرۍ باندې ستاسو ډېره مننه کوم چې ما ته مو د مشرۍ پټکی را په سر کو. عزتمند خلک په خپل عزتمند دي، نو بس نورو خلکو ته په درنه ګوري. موږ دا رونه چې کوم شهیدان شوي دي یقینا چې زمونږ په درزنونو کورنۍ د هغې نه په اثر کې راغلي دي. په هغې کې میندې، پلاران، خویندې، رونه، بچي ټول چې دي هغې اثر اخیستی دی او څوک یتیمان شوي دي او څوک د خپلو رونو په یاد کې لګیا دي او څوک د خپل اولاد په دردونو کې وخت تیروي. دا زمونږ مزدوران رونه چې کوم وو د دوی دپاره یوه اداره په پاکستان کې موجوده ده، هغې ته وایي ورکر ویلفیر فنډ. د ورکر ویلفیر فنډ سره په اربونو روپۍ هر کال جمع کیږي. دا د دې مزدورانو خپل روپۍ، د کارخانو د مزدورانو همي، د درنګونو د مزدورانو همي. خو څه لږ ډېر شعرونه چې وړاندې کېدی شي به ته وړاندې کوم. په قدمونو کې عمر له سرښکته یمه، په قدمونو کې عمر له سرښکته یمه، زه خپل وطن ته لکه زوی ورغاړې وتی یمه. او د ازادۍ څه تصور شته نه امکان کېدی شي، د ازادۍ څه تصور شته نه امکان کېدی شي. د دواړو خپو نه ستا د حسن دام کې نښتی یمه، او وخت دې په خپله سنګینۍ باندې ما نه یروي، وخت دې په خپله سنګینۍ باندې ما نه یروي. زه اباسین یمه، د غرونو نه راوتی یمه. یو دوه درې شعرونه نور دي چې د سر یره لري سردار به نشي، چې د سر یره لري سردار به نشي. سر چې کیږدي په تلي کې نو سرخیل شي. زړه او ذهن ته حیران یم د مودونه، زړه او ذهن ته حیران یم د مودونه، لکه دوه رونه په یو کاله کې بیل شي. او انسانانو ته چې لار د مینې ښایي، انسانانو ته چې لار د مینې ښایي، اباسین دې هم د هغه ډیوې تیل شي. واړه ټول په حقیقت خپو، لوی واړه ټول په حقیقت خپو، په دغه پیښه د زیارت خپو. او چا چې لیدلي وو دا ښکلي ځوانان، چا چې لیدلي وو دا ښکلي ځوانان، هغوی حتما په رسخت خپو. او سمیع الله د اوه خویندو ورورو، سمیع الله د اوه خویندو ورورو، ځکه خو خلک په سعادت خپو. په دیره کې د زرین راته دا ټول ګلونه ښکاري، زه وایم چې شینکي دا دې محفل کې یو سپرلی دی. اباسینه اباسین یې د صافي درته سلام دی، اباسینه اباسین یې د صافي درته سلام دی. د غم په دې لمحو کې ستا راتلو سه خوشحالی دی. زیارت کلي په غار کې جانان مړ شو، د پردو خلکو اثر کې جانان مړ شو. د زیارت کلي په غار کې جانان مړ شو، د ژوندون ساز و سامان یې ټول را ټول کړو، پیسې لاړې ستا په سر کې جانان مړ شو. د ژوندون ساز و سامان یې ټول را ټول کړو، پیسې لاړې ستا په سر کې جانان مړ شو. او چنمر دې ځای له راشي جړا راشي، او یارانو مازیګر کې جانان مړ شو. د پیزار او د نکریزو خوند یې ورک کړو، لیونی شوم په اختر کې جانان مړ شو. قسمت را باندې ویني د ګلانو جنازې روانې دي، تیریږي د یارانو جنازې. یوې ته ګورم یوې ته ژاړم، پرتې دي په قطار د شهیدانو جنازې. د چا قبر ته ودرېږم، د چا دعاله ورشم، بې شماره دي د کلي د ځوانانو جنازې. تقسیم دی چاله خو چاله بده ورکي، چاله په خوله کې ژبه ښکلې او بې حده ورکي. داسې څوک شته چې دغه کټ د بدنیتۍ اوچت کي.
داسې څوک شته چې دغه کټ د بدنیتۍ اوچت کي چې بازوګانو لی ولي تر لحده ورکي او خدایه په قام کې زما داسې شاه زلمي پیدا کا خدایا په قام کې زما داسې شاه زلمي پیدا کا چې غیرتمند دې پښتنې خاورې له وده ورکي د یوې بوډۍ ابۍ د خولې نه مې دا واورېدل چې زما جوړه بچي قربان دواړه دانه وانه شو. الله دې وبخه شهید خدا ستا په مرګي د پلار ارزو د مور ارمان دواړه دانه وانه شو. دلته اوس ځینې رهبرانو نه خپل حق غوښتل هم مرګی غوښتل دي او مرګی غوښتل ګناه د خدای او زما په خوله خو چرې رانغله حیران شومه نور زما په خوله خو چرې رانغله حیران شومه نور وایم چې څه له پیدا کړې د خندا د خدایه. پرون زمونږ کرا سوالګیره راله ډېره بدحاله یو فقیره راله ما ویل ستړې مشي لاس یې راکو د غریبۍ د ژوند احساس یې راکو ویلي بچیه زه یو کونډه یم ځکه په کلي کې په منډه یم بچي مې وږي د ډوډۍ غواړي ما نه جامې غواړي سپلی غواړي ماړه زما په حال نظر نه کوي د خدای د قهر نه خطر نه کوي په لوی محشر به یې ګریوان نیسمه په دې خاطر سختو ته ځان نیسمه تا که غم زما وکړو زه به د غم ورک کما او ای پښتونه راشه چې ټوپک د له قلم کما وای ته چې څومره خوږ شوې زه خوږېږم او لاس په لاس کې راکه چې ورکېږي نو ورکېږم دواړه سیند اخیستي لا هوکېږي لا هوکېږم اور دې لګولی پې سوځېږي پې سوځېږم لږ شانې خیل وکړه په دې خپله لوپاټه باندې وران کندر دی وګوره بیا خیل وکه کوټه باندې حیا عزت د څه شو تا جارو کو په کانټه باندې ټول عمر بدل د کو نارنج خپله مالټه باندې فارش کوږ لرګی تا به سم کما ای پښتونه راشه چې ټوپک د له قلم کما د خاورو سره خاورې دی بلها کړلې ځوانۍ ای غره په جړا دی کړلی مهندي لیونۍ ای غره په جړا دی کړلی مهندي لیونۍ منم د زیارت غره ته دنیا کی مشهوري منم د زیارت غره ته دنیا کی مشهوري د خلکو محلونو له ښایستې او تنوري د خلکو محلونو له ښایستې او تنوري د وینې په عوض راکړي یوان مړۍ ډوډۍ سختې لمحې ګرانې شیبې بلا بلا مازیګر کله هېرېږي په زیارت د کربلا مازیګر چا ویل طارق اسرار طالب نشته دی چا ویل طارق اسرار طالب نشته دی چا ویل فرهاد غر ته ختلی او فدا مازیګر کانې دې وکړې زوروره د زیارت غره بې وخته را دې کړه ډغره د زیارت غره ژړا ژړا کې هر طرف نه دې نارې وویستې څلور څلور دې د یو کوره جنازې وویستې د وخت په لاسو کې د زهرو پیالۍ او زه مجبور یم چې نوش یې کړمه او شعر دی چې زړه راله ستا حسن مثال راکړلو زړه راله ستا حسن مثال راکړلو داسې دلیلو چې خاموش یې کړمه او ستا د خیالونو په خیالونو کې ورک لاړه خاني خانه بدوش یې کړمه په شهادت خو دې بچیا ښه خوشحاله یمه ستا غم کې څه وي لغړنه بې مجاله یمه چې ډېر شاهانه سلطانان د دنیا نه ویوړل چې ډېر شاهانه سلطانان د دنیا نه ویوړل زه هم بې لارې نه یم زه هم په دې لاره یمه زیارت ادا دې څنګه غم جوړ کو چې په مومندو دې ماتم جوړ کو د خوار غریب خونه دې ړنګه کړله د ساپو خاوره دې بدرنګه کړله او زیارت ادا دې څنګه کار وکړو په هر یو زړه کې دې سمغار وکړو د هر بچي اسره دې بنده د هر بچي اسره دې لاندې کړله د غم کټۍ دې پکې باندې کړله تا اعتماد کړه د چم هلکان ښکلي ښایسته جوړ په قلم هلکان اوس بې عصري شو د بلدر ته ګوري د پلار راتلو ته هغه غر ته ګوري خوړ په کاڼو نشي تول په پاو سیر چټاکیو په دړی شي او که ګیله د خپل نصیبه نه کړي وي کړي که ګیله د خپل نصیبه نه کړي وي کړي چې په خوار کوټه راساسي او جړی شي او د وړې ادا به حق ادا نشي د وړې ادا به حق ادا نشي که مننه مې پوره یوه نړۍ شي ګران شو ای شهید دلته ښکته انتظار
ګران شوی شهید دلته حقته انتظار نکیږي زمانه تر قیامته انتظار ګران شوی شهید دلته حقته انتظار نکیږي زمانه تر قیامته انتظار نکیږي زمانه د ماښام د درد تشریح نکیږي زمانه د ماښام د درد تشریح خبر به وي له دغې اذیته انتظار د رور د چا د پلار جنازه زه هره ورځ وینم په لار جنازه لګیا وم ځان له مې تابوت جوړو ورانه نن پاتې شوه د یار جنازه له جنګ ستړي یو د امن سبق سم ورکا ټوپک ته مات کا کاکا زوی ته د کلام ورکا او چې په دې چم کې دا تاسو ته وایم ښه چې په دې چم کې یو جنۍ هم بې کتابه نشي چې په دې چم کې یو جنۍ هم بې کتابه نشي که نور څه نه وي د خنبې نه د غنم ورکا چې راورېږي دلته اور کډ به چرته وړو چې کله کور شو راته ګور کډ به چرته وړو دلته کې ویره د انسان اډو خندلی نشي دلته د کلي ماشومان لوبې کولی نشي دلته کې ژوند بنیا د مستې رولی نشي دلته ډېره شو ادم خور کډې به چرته وړو چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو ما خو دشمن مدام وهلې دې شړلې مې دې ما خو دشمن مدام وهلې دې شړلې مې دې دا ښکلی کور د پښتنو تنه ساتلی مې دی ګواهي کړې د وختونو تختولی مې دی خو چې دشمن شو راته رور کډې به چرته وړو چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو یو دوه خبرې کوم چې دا واقعه کومه شوې وه د اولنۍ ورځ نه تر د اخري ورځه پورې چې څو پورې مونږ د دې ځای نه هر یو ماشوم چې مونږ سره میسنګ و هغه راویستی نه و نو مونږ ټول لګیا وو دا کار هم کوو خو هغه تکلیف هغه پریشانی او هغه خفګان د هغې د بیانولو دپاره را سره الفاظ نشته دی چې ټوله شپه به م وي خو ما دا سوچ به مې کوو چې یاره زه خو د دې ځای افسر یم د دې ځای د عوامو خادم یم او ما ته دونه تکلیف دی او دا کم خلک چې په دې غر کې شهیدان شو او د هغې ورثاء راځي او هغې ته هغه د هغې د هغه بچو وجود نه میلاویږي مونږ پسې لګیا یو کوشش کوو نو د هغه تکلیف او د هغه خفګان نه براله خوب نه راتلو چې یاره زه څنګه دا خلک مطمئن کما مطمئن کول خو نه شو کولی خو څو نظر چې دا کار سر ته رسیدی شي چې دا وکړو خو زه په هغې کې چې دی نو د یو څو ملګري ما سره یو په هغه واقعه کې چې ما سره دا 15 ورځې کار کړی دی نو په هغې کې د ټولو نه زیات د ستاینې قابل چې دی نو ملک اسرائیل دی چې هغه د لاولنۍ ورځ د واقعې د ټایم نه چې دی نو تر د اخره پورې مونږ سره داسې ولاړو لکه چې دا زما د انتظامیې یو ملګری مونږ سره دا سلسله نن د مرثیه مشاعرې په نوم باندې دلته کېښودی شوه او هلته د دې نه یو میسج کوشش به کوو چې هغه ترې کنوی شي چې زموږ کومې غوښتنې دي چې هغه د حکومت وخت یا د ریاست مخکینی وي او هغه یې پوره کړي نه دي یا د هغې موقع مناسبت سره په ریسکیو باندې کم کار چې کول غوښتل هغوی پوره کړي نه دي نو په هغې موږ له پکار ده چې نیوکې وکړو او هغه د قوم ته مخامخ کړو او هغه یې دپاره خپلې سب بندیانې وکړو او خپلې لارې ته متعین کړو چې موږ له څه کول پکار دي د زیارت ماربل ثانیه یو دردناکه یو افسوسناکه واقعه وه چې په هغې کې 27 شهداء خدا د الله د طرفه نه وه موږ ته منظور ده
الله دې شهداء ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکي، الله دې پسماندگان ته صبر جمیل ورکي. په دې سانحه کې موږ سره د هرې طبقې خلکو هغه کی پی کې حکومت، زمونږ ضلع انتظامیه، فوجی قیادت، سیاسی خلکو، غیر سیاسی خلکو، میڈیا والا، هر یو طبقې موږ سره مکمل تعاون او مدد وکړو. خاص کر دا خبره ما دوه درې پیرې وکړه، زمونږ اے سی صاحب، حمید اقبال صاحب، زمونږ فوجي کرنل هارون صاحب چې کومه قرباني ورکړې، په دې سانحه کې کوم لاشونه به په خپل لاس راپورته کول، امبولانس کې به یې ښودل. زه د هغو ډېره مننه کوم، ډېره شکریه ادا کوم. پښتو د ژبې دروند شاعر اباسین صاحب او ویسي صاحب زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم او ډېره مننه کوم. تاسو دلته راغلي یاستئ، الله تعالی دې الله هر قدم باندې خوشحالي نصیب کړي. زه یقیني خبره تاسو ته وکړم چې دا واقعه کومه وشوله 13 کاله مخکې په دې ځای باندې دهشتګردۍ جنګ وشو، نو زموږ په دې علاقه باندې ډېر زیات خفګان تېر شوی و. نو موږ دا صدقه داخل دې لپاره بللی دی، دا ختم دې لپاره کړی دی چې الله تعالی دې نور خوشحالي راولي، ځکه صدقه وایي رد البلا. نو موږ دا صدقه دې لپاره کړې ده چې الله تعالی دې موږ نور د خفګانونو وساتي. موږ نو ځکه چې یو پولیټیکل ایجنټ و، هغه ویل زما ورور پات شوی و، ډېر زیات خفه وم، ویل الله دې نور خیر وکړي. ویل ما چې دې نه به نور څه خیر وي، وایي سبا له مې مور وفات شوې وه. ډېر زیات خفه شوم، ما چې دا الله بیا مې وویل چې الله دې نور خیر وکړي. دا صدقه موږ دې لپاره کړې ده چې الله تعالی دې زموږ په دې قوم باندې داسې خفګانونه بیا نه راولي چې دا قوم خفه شي او دا وکړي. ځکه چې دا واقعه چې کومه شوه دا ډېره زیاته غټه واقعه شوې وه او ډېر خلک غمجن کړی و. زما دا زړه خواهش و چې موږ دغه شانتې راغونډ شو او دا دغه او ان شاء الله تعالی کوم شهیدان چې شوي دي، دې شهیدانو لپاره به موږ د غره نه دا کوم کاڼي چې راغورځېدلي دي نه کلکه مایزه ورکوو. دا به موږ داسې نه موږ داسې نه کوو چې موږ به دا هېرو، دا به بلکل موږ نه هېرو. دا کاڼی بیل شي، دې له موږ کلکه مایزه ورکوو، دې بچو باندې موږ لاس راکاږو.